د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه. پاکستاني سرحدي ځواکونو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې دې خواته د افغانستان په خوا کې اغزن سیم تیر کړي، خو د اسلامي امارت د زړورو ځواکونو د سخت خبرګون او سخت برید سره مخ شول او پاکستاني سرتیر یې پر شا وتښتول. دا چې د جګړې وروستي جزئیات څه دي یا د جګړه کې څومره تلفات اوښتي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کابل او اسلام آباد له خبرو وروسته پر ډیورنډ کرښه نښته درول سوې. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کورمې د تیرې منګل د سیمو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. پاکستاني رسنۍ وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خبرو وروسته پریکړه وسوه چې د تګ راتګ لاره بیرته پرانیستل سي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې نښته وروسته له دې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د ډیورنډ کرښې دې خواته اغزن سیم نصب کړي، خو د افغانستان د اسلامي امارت زړورو ځواکونو یې په وړاندې سخت غبرګون وښود. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې نښته وروسته له دې وسوه چې د افغانستان له لوري وسلوالو کسانو غوښتل چې اغزن سیم پرې کړي او د پاکستان لور ته واوړي. د اسلامي امارت او پاکستان حکومتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د نښتې له کبله تر نن غرمې پورې د خرلاڅي دروازه بنده وه. همداراز د اسلامي امارت یو مجاهد په شهادت رسېدلی او یو پاکستاني پوځي وژل سوی دی او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوه پاکستاني پوځي وژل کېده او د 4 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.